د نورم او سټانډرډ د ملي ادارې له لوري د یو شمېر هغو تولیدي فابریکو د فعالیتونو ستاینه وشوه چې معیاري او د لوړ کیفیت لرونکي اوسپنیز توکي تولید کړي دي. یو شمېر افغان صنعتکاران وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د ګاونډیو هېوادونو په پرتله د لوړ کیفیت او په ارزانه بیه اوسپنیز توکي تولیدېږي. د اوسپنیزو تولیداتو د یو شمېر فابریکو د فعالیتونو د ستاینې او هڅونې په مراسمو کې د داخلي تولیداتو په معیاري کېدو ټینګار وشو. او ټول تجاران او صنعتکاران چې په دې میدان کې ښه کارکردګي کړې ده، بعضې کارخانو ته موږ راغلي یو، د دوی ابتکارات په د نږدې څخه لیدلي دي، هغه د ستایلو وړ دي، بیا هم ستایو. د اسلامي امارت مسؤلینو له صنعتکارانو وغوښتل چې داخلي تولیداتو معیار او کیفیت ته د جدي پاملرنه وکړي او د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د رغنده رول ترسره کړي. ګرانو سوداګرو او همکارانو ته زموږ پیغام دا دی چې د سټنډرډ ملي اداره ستاسو سره پرېکنده ملاتړ اعلانوي، خو په داسې حال کې چې ستاسو تولیدات او واردات معیاري وي. د نورم او سټانډرډ د ملي ادارې له لوري یو شمېر لوړپوړو حکومتي مسؤلینو په ګډون په یوه رسمي غونډه کې د هیواد په کچه د هغه تولیدي فابریکو ستاینه وشوه چې د ښه کیفیت لرونکي اوسپنیز توکي تولیدوي. د دغه تولیدي فابریکو له لوري په تولید شوو توکو کې د هغې ځانګړنې هم لیکل کیږي او په لوړ کیفیت تولیدات بازارونو ته وړاندې کوي. تمام ولایت‌های افغانستان مثل هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد، کابل، تمام فابریکات ما که در این ساعت وجود داشت اینا را ما بررسی کردیم، ارزیابی کردیم که خوشبختانه تعداد زیاد از فابریکات ما عمومی معیارهای CMA 615 را داشت. د تولیدي فابریکو مسؤلینو وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د لوړ کیفیت اوسپنیز توکي تولیدېږي چې د نړیوالو بازارونو په پرتله په ارزانه بیه پلورل کیږي او د ګاونډیو هېوادونو د تولیداتو په پرتله لوړ کیفیت هم لري. نن په پاکستان کې یو ټن سیخ په $1.5 دی. نن په ټوله دنیا کې په ترکیه کې معلومات وکړې د یو هفته مخکې راغلی په $1.5 په ترکیه کې سیخ دی. اما نن معیاري سټنډرډ منظم سیخ د کابل په مارکیټو کې د $600 نه د $200 پورې پیدا کېږي چې هر څوک راغواړي په کومه دنیا په لابراتوار کې چې چک وي زه یې ذمهوار یم راځي چې ورته وکړي. اوسمهال د هیواد په کچه د اوسپنیزو توکو د تولید او د اوسپنې د ویلې کولو 50 تولیدي فابریکې شتون لري چې تر ډیره پکې ګاډر، لارن او ګول سیخونه تولیدېږي. دغه فابریکې خپل خام مواد له زړو او کار نه لوېدلو اوسپنیزو توکو څخه پوره کوي چې په دې برخه کې تر ډیره له ستونزو سره مخ دي.